مینهوالو موږ تل غواړو چې خلک له موږ سره مینه وکړي. تل مو خوښیږي چې د خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای ولرو. خلک په ځان مین کړو، مګر ډیری وختونه داسې کیږي د دوی پر ځای چې د خلکو په زړه کې ځان ته ځای پیدا کړو، خلک له موږ څخه کرکه کوي. دغسې یو ځوان و او ډېره هڅه یې کوله، ډېر یې خوښېدل چې خلک دې ورسره مینه وکړي، مګر نه یې شو کولی. بالاخره یو استاد ته راځي او استاد ته وایي چې استاده دغسې یوه ستونزه لرم. کلونه کیږي چې زه وایم چې خلک را سره مینه وکړي، مګر بیا هم چې کله ګورم نو خلک را څخه نفرت کوي. څه باید وکړم؟ استاد ورته وایي چې ګوره ستا ستونزه حل کیږي، خو ته به داسې کوې چې د 1 کال لپاره به زما شاګردي کوې. 1 کال چې کومه لارښوونه زه درته کوم دا به په خپل ځان باندې عملي کوې او له هغه نه وروسته به راځې زه به در څخه ازموینه اخلم. که چېرته په ازموینه یا امتحان کې کامیاب شوې، رښتیا هم د خلکو په زړونو کې ځان ته ځای پیدا کولی شي، خو که ناکام شوې نو ته هېڅکله نه شي کولی د خلکو په زړه کې ځان ته ځای پیدا کړي. ځوان ورته وایي استاده زر یې راته ووایه چې څه لارښوونې دې دي، زما خو نور بیخي زړه راتنګ شوی دی دغه حالت کې، بیخي نور ستړی شوی یم. استاد ورته وایي ګوره سر لم دغه اوس شیبې څخه د راتلونکي 1 کال لپاره هر هغه څوک چې ستا پر وړاندې یوه غلطي یا تېروتنه کوي، یا هر هغه څوک چې تا ته زیان رسوي، یا هر هغه څوک چې له تا سره بدي کوي، نو نه یوازې دا چې ته به ورسره بدي نه کوې، د هغه د بدۍ په مقابل کې به پیسې ورکړي. ځوان ورته داسې خاندي چې استاده عجیبه لارښوونه دې وکړه، یو څوک دې له ما سره بدي وکړي نو زه نه یوازې دا چې بدي به ورسره نه کوم، پیسې به م ورکوم. دا څه عجیبه لارښوونه ده. استاد ورته وایي چې ګوره زه نور نه پوهېږم، خو که ته چیرې د خپلې ستونزې حل کول غواړې نو زما لارښوونه به 1 کال تعقیبوې، 1 کال وروسته به ازموینې ته راځې. ځوان ورته وایي سمه ده استاده منم یې. 1 کال دا ځوان ځي په خپله ټولنه کې ژوند کوي او د استاد لارښوونه په رښتینې معنا په خپل ژوند کې عملي کوي. هر هغه څوک چې د ده سره بدي کوي نه یوازې دا چې دی خپل غچ یا انتقام نه اخلي ورڅخه، پیسې هم ورکوي ورته. بالاخره 1 کال تیریږي، دی خپل استاد ته راځي، استاد ته وایي استاده کال مې پوره شو. استاد ورته وایي 1 کال پوره شو؟ وایي او پوره شو. وایي ښه اوس داسې وکړه له دې نه وروسته ته مجبور نه یې چې د خلکو د بدۍ په مقابل کې هغوی ته پیسې ورکړي. ازموینه در څخه وروسته اخلم، خو داسې وکړه چې پیسې واخله، بازار ته لاړ شه، ما ته ځینې خوراکي توکي راوړه چې وږی شوی یم. ځوان پیسې اخلي او ځي بازار ته چې خپل استاد ته د خوراک دپاره ځینې توکي راوړي. استاد د اخره لباس بدلی او په یو غیر معمولي لباس کې د اخره ورپسې وروځي، او کله چې ځوان له هغې طرف نه راځي نو استاد په یو ګوټ کې ورته ناست دی. ځوان خو یې نه پېژني، خو چې کله ځوان تېرېږي نو دا استاد یې په یوه تیږه ولي، روغ یې په دا سر باندې ولي، سر یې دومره پړسېږي. خو بالاخره ځوان داسې سپینګیري ته چې ګوري چې سپینګیری بابا دی نو ایسته ورته خاندي او ترې روانېږي. دا سپینګیری سړی چې په اصل کې د ده استاد دی، د اخره ورته 1-2 کنځل هم کوي، خو ځوان ورپسې نه راګرځي او بالاخره صرف شاته ورته ګوري او خاندي. سپینګیری د اخره ورمنډې کوي او داسې د ګریوان نه نیسي او یوه څپېړه م ورکوي. ځوان بیا هم ورته ګوري او خاندي. دا سپینګیری ورته وایي چې والکه په تیږه مې وویشتلی، یوازې راودې کتل ودې خندل، بیا مې د اخره درته کنځل بدرد وویلې، بیا دې م یوازې راوکتل او ودې خندل، په مخ مې څپېړه درکړه درته، بیا دې م راوکتل او یوازې ودې خندل. دا څه خبره ده؟ ولې راته خاندې؟ ځوان ورته وایي چې یاره بابا اصلي مسله داسې ده چې دا خاندم په دې خاطر باندې چې تیر 1 کال به چې هر چا له ما سره بدي وکړه نو د بدۍ په مقابل کې به مې پیسې ورکولې. اوس شکر وباسمه چې لږ در لږه که د بدۍ په مقابل کې بدي نه کومه نو پیسې هم نه ورکومه. مخکې خو مې د بدۍ په مقابل کې بدي هم نه کوله او پیسې مې هم ورکولې، نو لږ تر لږه د پیسو د ورکولو څخه خلاص شوی یم. سپینګیری بابا خپل لباس لرې کوي او ځوان ته خپل اصلي څېره ښکاره کوي، ورته وایي چې ګوره زه ستا استاد یم. له دې چې وروسته ته رښتیا هم کولی شي چې د خلکو په زړونو کې ځان ته مینه پیدا کړي. نو مینهوالو که چیرې غواړئ چې د انسانانو په زړونو کې ځان ته مینه پیدا کړي، ستاسو ملګري، ستاسو د کورنۍ غړي، ستاسو ټولنوال، هر هغه څوک چې تاسو په ژوند کې ورسره مخامخ کیږئ، دوی که ستاسو پر وړاندې هر تیری تجاوز کوي نو نه یوازې دا چې تاسو ورسره تیری تجاوز مه کوئ، بلکې هغوی ته بخښنه وکئ او هڅه وکئ چې هغوی ته وخاندئ. نو په دې ډول به موږ تاسو وکولی شو چې د انسانانو په زړه کې ځان ته ځای پیدا کړو.